ډېر وخت پیژني ګوره پنجابي ته دا ویم دې سوي ماته مار ته ویم چې ګوره ستا ارادې چې کومې غلطې ارادې دي زما د پښتون دپاره ته چې کوم تجویزونه وړاندې کړې کوم میټینګونه کې د هغې باندې پښتون به چې شعور راغلی په دې زه پوهېدلی یم یوه وینه یو دا ټول یو یوه وینه یو خو دې ځانه زه بیل کړی یم که نه باچا کمول زه بیل کړی یم زه ترنګي ته ور کړی یم څلوېښت کاله زما په ملګرتیا کړې ده نه دې پنجابي لږمار ټول عمر زما پښتون ورور زما نه جدا کړی دی په دې به تاسو زما نه خفه کېږئ او زه به انشاءالله د ورځې د قیامته پورې د افغانستان سره جوخ ولاړ یم او به زما سره ولاړ یم د پلار درې زامن یې چې غازي امان الله خان د باچا کموال مشر که زما مشر و ګور نادر صاحب کموال صاحب مکور کوي کموال صاحب تاسو پلار درې زامن فضل صاحب باچا له مکور کوم د پلار درې زامن لس زامن لس لوڼی خو چې کله پلار وفات شي د یو په هغه ځای کې کوري د بل هغه ځای کې کوري افغانستان زما د نیکه کور دی زه تسلیموم او که پنجابی دا کوشش کوي چې زه به د دنه پښتون د خیبر پښتونخوا پښتون او د افغانستان به جدا کړم دا به د غلط فهمي دا به شکست خوري ټول عمر به د شکست دا به یاد ساتي زوی به هم راغلی ده زوی به تاسو نه هغه د باچا کموال لږ مکور کو مشر تاسو خپل مایک کولاو کوي خیر مونږ غواړو وایم پښتون د پښتنو سره زم ز په پلار د میړنو سره زم اغیار وای چې دوزخ جوه ده زب جنت د پښتو سره زم دادا ولې نفرتونو خورولو په چل نه پورې چې خلک مو کوشش د جدایي کې منګه به یو کېږو د پنجابي لنګمار جامې ښځه به ورالي ښځه به ورالي باچا کموال زمونږ په زخمونو باندې مالګې مچکي دوړایي څنګه وایو نه نادر صاحب غلط ہے نادر صاحب بولے شاه تاسو د پیرون ملګري شئ تاسو مایک کولاو کوي بلوچي ملګري شئ خو انشاءالله دا غدار هغه غدار خلک دی چې زما د بلوچستان خویندې راووتې ستا غیرت ته ستا ټمبم ته زما سلام دی دا زما په خویندو میندو ستا داسې غیرت باندې زه لعنت ویم چې تا د بلوچستان په خویندو باندې شیلینګ وکړو د اوبو دا غیرت دی دې ته ته ټمې طاقت وې چې خپلې لوڼه خپلې میندو باندې څوک شیلینګ کوي تا ته په دنیا کافر سوی د بې غیرتوب تهمت په تا لګېدلی ټمبم دې په دې کونه ور ومانډه تا زما خویندې میندې شهیدانې کړې ته هغو بم راوړی دغه د بلوچستان دا خویندې چې راوتې دي بم راوړی په کار دا وه که ته غیرت وې ته د قرآن حافظ وې ته د خدای نه یېرېدې تا به زما د دغه خویندو حفاظت کړی تا به د پولیس مخکې وروسته کړی تا به د امبولنس تا پې د اوبو شیلینګ وکړو کله د ګرمو کله د یخو د هغو په غږ کې بچي دا غیرت دی ته به دنیا له څه جواب ورکې ته به دنیا له څه تاثر ورکې دا ټمبم دې زه په کونه ومانډم چې ستا خور محفوظه نه ده ستا مور محفوظه نه ده دا ټمبم ستا د په کونه ومانډم دا غیرت دی یاره دا غیرت دی ته د بیلډ مخالفت دغه زما د مور بچی دی خو خرڅ دی دی خرڅ دی د ته د بیلډ ملګرتیا کې خو دا خرڅ دی بچا سره باندې بس څه کومه زما علم پکې شي کېږي دادا بس روجه ده دا وایي زه د بیلډ مرګ یم ولې زما دشمن دی نه بیلډ ما خو د بیلډ خبره نه ده کړې دادا چل پختون ته جوړ دی چل پختون ته جوړ دی دادا چل پختون ته جوړ دی بس چل پختون ته جوړ دی دادا بس بچا صاحب تاسو مایک کولاو کوي اغله موقع ورکې دي د ململ موقع ورکې تاسو کولاو خو به بچا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام مشرانو ته ډېر احترامات الله علیکم السلام درنو پښتنو افغانانو ورونو ته خوشاله یم چې تاسو سره یم او یقین وکړئ زمام د پېښور یادونه را تازه کړه چې کله نا کله به د حجره کې ناست مشران نو خدای دې هغه وخت بیا راولي زه خو په موضوع خبر نه وم اوس تاسې لیب ته کېناستم نو که په موضوع مشخصه وي او که آزاد باسي آزاد خبرې به څه مشکل نشته دی خپل رد عمل ورکا باچا صاحب زمونږ خبره صرف دا ده چې پښتون وجلی کېږي پښتون په جومات کې محفوظ نه دی زه په خپله په پولیس کې یم جی زما په پولیسټین کې دماکه وشوه زما 115 ځوانان شهیدان شو پرون د هغې کسانو ضمانتونه وشو هغه ووته چې چا یې ملګرتیا کړې وه او چا یې دغه کړي وو شاهنام خان ته به پته وي مونږ خبره په دغه راغستې ده چې بس پښتو اصل کې زمونږ موضوع بله وه خو خبره دې ټیم کې دې ته راله چې پښتون ولې
اپریشن په پښتون ولي کیږي داس په پښتون ولي کیږي دماکه په پښتون ولي کیږي پښتون ولي خواته مننه صاحب اول خدا دی چې د پولیس لین دغه چې ویل پولیس لین دغه وانه ولنې ویډیو ما ټاکه کړی او ویل می چې دا شیطان دي او دا خودکش نه دی دا په ډرون باندې اشتلې ولاندې جماعت لاندې بمونه کې ما ویډیو ته موجوده په میلیون هاو انسانانو کتلې درد باندې مونږ په کېږو صاحب که تاسې په پولیس کې اسئ کار څه کې اسئ یو پښتانه یو وینه یو دغه یو زه به یو خبره وکړم صاحب دا دلته نادر خان لا د ډېر وخت نه پېژنم خبرې م سره کړي عزتناک سړی دی خو بعضې خبرې به اختلاف خامخا سره پکې راځي اول دلته دغه جرمني چې و دا جرمني چې و دوه جرمنیان که نه په منځ کې دیوالو د پوخ دیوالو خو جرمنیان پوه شو چې یاره هغه جرمنیان او دې جرمنیان هغې هم هغې وخت کې دا دغه بیا کولی یو بل پورې بیا خاندل یو بل سره بیا دعوې والې قبلول بیا نه خو پوه شو چې دا جرمنیان چې موږ یو ملت یو چې دا یو ملت یو خلک یو چې موږ یو ځای نه شو سره که نه موږ هېڅکله جرمني جوړېږي نه نو د برلین دیوال یې د منځه ویستلو او جرمنیان دواړه یو شو نن جرمني چې دی د ټول اروپا ته چې پیسې ورکوي هغه جرمني دی ټول اروپا ته چې د اقتصاد چې دی هغه د جرمني دی صاحبه زه به تاسو یو خبره وکړم کومه زموږ او ستاسې منطقه چې ده صاحبه دا دومره شیونه لري دومره چې زما ته ضرورت نشته چې زه په لندن کې ژوند وکړم زه په لندن کې ژوند کوم 23 کال مې دی 25 کال مې شروع دی او ما ته ضرورت نشته چې زه دوبۍ ته لاړ شم ما ته ضرورت نشته چې زه سعودي ته لاړ شم زه دومره مدنیت لرم تاسې وګورئ چې سعودي یو تیل لري صاحبه قطر تیل لري کویت تیل لري ته ما ته ووایه چې په لر او بر وطن کې په پښتنو وطن کې څه شی نشته دی تیل منګه لرو ګیس منګه لرو برق منګه لرو اوبه منګه لرو مدنیت منګه لرو کوله منګه لرو هر شی لرو په دې کې د سواد په دې دنیا جنت ته ډېر وخت مال ته تیر کړی تاسو سره سواد په دې دنیا جنت ته د سواد سپین ښایسته ځوان په دوبۍ په سرو شګو کې مزدوري کوي یو 2 منټه په دغه سوچ وکړئ چې دا ولې دا چا دا کړی زه چې په دې مملکت کې ناست یم ډیوایډډ رول چې ورته وایي دا لندنیانو انګلیانیانو دا هلته دي دا شی عادي کړی دی دلته دغه منطقه یو د اور ځای ګرځولې که چېرته موږ او تاسې امن کې ژوند وکړو موږ او تاسې په مطلب دا دی چې صحیح ژوند اختیار کړو او موږ د دې مدنیاتو نه دغه والو خو قصه ختمه ده هغې نه پرېږدي وروره موږ پسې نړۍ ده اوس نادر لا وایي چې امریکانیان نه ستا په خوښه راځي او نه زما په خوښه ځي بېرته په خپله خوښه راځي او په خپله خوښه ځي امریکانیان نن دومره وس لري چې ته ځان ته بم وي خو اټمي پاور وي خو یو ټلیفون چې درته وکړي ستا دا 2 لکه پاوچ ستا دا ټول ریاست د هغې په خدمت کې داسې ولاړ دی هغه دومره پاور لري نن هم ستا پاکستان ته ستا د پیسې امریکا ورکوي نن هم ستا جنرالان کوم د پوځ مشران چې دي هغه امریکا دله ټاکي برطانیه دله ټاکي او چې بیا هلته نه غټې غلاګانې وکړي دلته راشي دلته بیا اوسېږي موږ ته ځایونه معلوم دي صاحبه موږ ته دا هر څه معلوم دي ګورئ د افغانستان یا د ښکته پښتونخوا ټول فروټ او سبزیجات او هر شی دا د انډیا د 2 ولایتونو کېږي انډیا دومره نفوس لري خو ما وانې د انډیا لاره بند کړې ده د افغانستان لاره یې راوانې بند کړې مګر هم دی ورسره خپله بزنس او کاروبار تجارت ورسره کوي خو په ما پښتون دا شی بند کړی دی یو 2 منټه سوچ وکړه ورور که موږ دلته دعوې راوړو چې تا دا کړي او هغه هم کړي ما نه هم غلطي وشوه تا نه هم غلطي وشوه اوس څه کوو اوس د دې قوم دپاره د دې ملت دپاره د دې پښتنو دپاره څه کوو اوس خو که په دې باندې ونښلو چې غازي امان الله خان دا کړي دی او پلاني دا خو تېر شو خو په دې باندې خو پوه شو چې دا 15 کاله دا جنګ چې دی دا د پښتنو د منطقو نه وځي دا ټک پول نه دی خو وروره جهاد هم دی جنګ هم دی بمونه هم دي حکومتونه کې دغه هم کېږي ورور صاحب مهربانه جومات محفوظ نه دی مګر په لاهور کې منډۍ محفوظه ده ونظر الله په دې باندې یو 2 منټه سوچ وکړه هغه پرېږده خبرې که موږ دا خبرې وکړو چې جیل کوو خو زما قاید اوس په جیل کې بندیوان دی نو موږ خو لګیا یو خپل د موږ خو په خپله باندې یو مني زموږ خو د ځان هم یو مني زموږ د ځان هم ښه غواړو د ګاونډي هم غواړو زموږ خو دا اصول دي زما خبره وره هغه ته غواړې ته زما ورور یې زه ستا احسان منم
زه د پښتونخوا احسان به تر قیامته پورې یم. لکه ما په 400 کې یو کال تیر کړی، 400 کوچیان ګلبېله ورته وایي، یو کال پورې موږ یو شی خپل نه دی راوړی. موږ د کور ته راوړو، خانان دي 400 ته موږ سره د نیکونو دیوالي ده د پخوا نه ده، هغه د وخت ده. یو کال موږ ته یو سکول یې خالي کړی، په هغه سکول کې موږ مکتب د جنکو چالو شوی، موږ یو کال هلته اړولي، موږ ته د کور هغه ډوډۍ هر شی نه موږ ته راوړو. تا سره د ما لانجه نشته و نادرله، د پنجابي سره ده، موږ لانجه نشته دی. پنجابي سره ده صحیح ده. زما لانجه ګوره، زما خبره وره، زما نه پنجابي خو زما د ملک دی. دهشتګرد پنجابي ویلي دا دهشتګرد دی. زما پښتون ته دهشتګرد ویلي. نادره که ته زما په خبرو کې راوړې د خبرو پنجابي ما ته دهشتګرد نه 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 لګما زه خبرې وکم بیا ته زما خبرې ټول رد کوي، خبره نه ده، مشکل نه دی، مې منئ سم خبره وکړه باچا خبره وکړه. ته زما خبره وره، ته د هغه ریاست دغه کې چې دغه اوس 2,500 د پی ټی آی د عمران خان ورکړې په اسلام آباد کې چا شهیدان کړه؟ په وینو باندې کارغان ګرځېده، کارغان. خبره وره، هغه دغه کوم ریاست چې ته یادې، دا ریاست جوړ شوی دی همدې دپاره چې پښتانه ګوره د سعودي عرب دپاره، د نور مملکتونو د عربو دپاره، هغې دپاره اقتصاد یا اکانمي چې دا هغه تیل دي، مګر د پاکستان د پنجابي دپاره اقتصاد چې هغه د پښتون وینه ده. او دا لوبه به کوي. ګوره دا کم جنګ چې اوس په دې پښتونخوا کې راځي، د دې په ویډیوګانو کې دا ما خبرې کړي چې کله په افغانستان کې جنګ قلار شي، جنګ به دلته زور شي، چې دلته قلارېږي بیا په افغانستان کې زور کېږي. یعنې موږ نه هغه دغه جوړ کړي، هغه دا خبره چې د قیامت دغه روانه جوړ کړی سي مهربانه. نن ته ورشه قسم په خدای د قیامت دی، جهنم دی پاکستان. نه ملا محفوظ، نه سي مهربانه پولیس محفوظ، نه سي مهربانه په دفتر دی محفوظ، نه ورور سي مهربانه کاروبار شته، نه روزګار شته، نه ګیس شته، نه برق شته، نه هېڅ شی نشته. ولې؟ د چیش دپاره دا کار کوي؟ خو همدې دپاره کوي چې دلته دا ماحول ګرم کړي، بیا د امریکایانو بیا د خارجیانو نه زموږ په سر پیسې والي چې دا پښتنو منطقو کې خو دهشتګردي کېږي صاحبه. نو خبره دا ده چې باید موږ او تاسې چې دړو خبرو پسې که هر څومره وګرځو که نه، قسم دی که دوغمره دغه راځي، دوغمره زموږ او ستاسې ته ګټه راځي، نور هم دا کېږي. پرېږدئ. ګورئ ما درته وویل را روان لایمل څنګه به دا مسلې ختمېږي، څنګه به د ظلمو د لایمل پسې دی، دا مشران ماستي، دا مشران دې نادره چې په بلوچستان کې په سند کې د ډاکوانو یو ګروپ دی، اپرانا ورځ د پښتون کچې والا بچی د پېښور نه اوچت کی یو مې او ستا سره میزایل نشته، ستا سره اټامي طاقت نشته، او ته د هندوستان لم چیلنج ورکې او بهادر او پلانې او پرانا ورځ په کور کې بچی محفوظ نه دی، د دې پېښور نه اوچت کی، د دیر نه اوچت کی، هلته ورته زنځیر واچوي، په ونه پورې وتړي، او په یوه علاقه باندې د ډاکوانو قبضه ده. ته به د بل ملک سب چې په خپل ملک ته یو 30 کسان نشي سمولی، خپل بچی نشي ساتلی، ته خپله خور مور نشي ساتلی، الټه ته په هغو شیرینګونه کې خپل بچي ولې مار چې اکثر بچي خپل بچي خوري، ستا مثال د مار دی. صحیح ده؟ خو ګوره دا کوشش د څنګه چې باچا خبره کو، دا کوشش زموږ د پښتون را روان دی چې زموږ پښتانه په خپلو کې ورولي. اوس یو سړی یو سپی راپاڅېد، ما چغې والي، د افغانستان جنډه یې وسېدله. ستانه یو معصومانه سوال کوم، دا ادارې خو د عمران خان په حکومت کې هم وې جی، په هغې کې داسې حالات ولې نه و؟ د افغانستان سره د ښه د وخت سره اشرف غني صاحب هم اسلام آباد ته راتلو، عمران خان لکه ښه نرمل ماحول و حالاتو. نادر خان ګوره داسې ده که نه غلط خلک یې کېنول دي که نه؟ نادر خان زه یو خبره کوم، غلط فیصلې کېږي. چې تا راوستې خو دا د امریکې ټاټو دې راوستې دی که نه؟ دا اوس چې تا کوم کېنولی دی دا د امریکې ټاټو دی. یو خبره تاسو ته کوم، مین خبره دا ده که نه، په دې ملک کې یو اسټابلیشمنټ دی، دې ملک کې ټولې فیصلې چې دي نه ستاسو په مرضي کېږي، نه زما کېږي، نه د عوامو په مرضي کېږي. دا د شمار یو څوک باندې په بندو کمرو کې فیصلې باندې امپوز کېږي. اوس عوام غواړي امن، خو زما اسټابلیشمنټ چې دی د هغه پکې بل څه ایما د هغه بل څه باندې لګیا دی. اوس زه خو دا د کموال صاحب سره ناست یم، خو خوشحاله یم ورسره، هغه ما سره خوشحاله دی، خو اسټابلیش زما د ده په منځ کې نفرت راولي. مونږ به حیثیت عوام د جنګ خلاف یو، مونږ امن غواړو، مونږ روزګار غواړو، مونږ د علم امن غواړو، ځان لم امن غواړو. مونږ دا وایو چې څنګه زه هلته تللی شم خوشحاله، داسې د هغه هم دلته راتلی شي.
ماته دا غنه ویلن جوړ کړي دا غنه ماته زه وته ویلن جوړ کړي په منځ کې نه زماړه کې سشتنه دا غړه کې سشتا د شمار یو سو خلک دي هغه په منځ کې راځي نفرتونه جوړي ګوره که غلط سړی ممکن دی خدای دې تباہ کی که غلط سړی افغانستان کې دی الله دې تباہ کی کم سړی چې بے ګناه وجني هغه زموږ د ټولو دشمن دی اسلام دا وایي چې د یو انسان قتل د ټول انسانیت قتل دی زه ولې غلط سړی سپورټ کوم زه ولې دا بل مسلمان په مرګ باندې خوشاله شم ګوره پنجابیان هم زموږ رونه دي موږ د پنجاب په خلاف هم نیو خدا نفرت موږ د پنجاب جوړ کړی دی مونږه پنجابیانو سره زموږ مینه ده زموږ رونه دي خدای مطلب دا دی چې کم د پنجاب اسټابلیشمنت دی د پاکستان 51-52% آبادی چې د پنجاب ده د پاکستان 51-52% فیصله د پنجاب نه کیږي چې تاسو ټول اسټابلیشمنت د پنجاب دی دا یو حقیقت دی تاسو هر غټ افسر چې دی هغه پنجابي ناشته تاسو دلته آی جی خیبر پختونخوا د پنجاب نه راغلی دا د پنجاب نه ناشته دا سیده کنه جی رشید صاحب مین خبره ټوله مین خبره دا ګوره د هر چا خپل یو کلچر وي د هر چا خپل یو دغه وي اوس د اسټابلیشمنت غلطو فیصلو موږ نه د خپل بلوچستان کې کم حل چالو دي بلوچستان حل چاله ورزي هم دا د اسټابلیشمنت غلطه فیصله دي کنه اکبر بوکتی چا مړ کو اکبر بوکتی نن جام دی وي اغه سغوست ز خپل تلیم کله چې مارنګ بلوچ راغا ز تلیم د درنه کې درې ورځې مای سره تیر کړی دي اغه دا یو خبره کوله چې په سوی کې مونږ د سوی نه راغلی او په سوی کې زما د کور د پاسه پیپ تللی دی په هغې کې ګیس شته او زه ترې لاندې خشاک راوړم ما ته دومره پیسې نه میلاویږي چې زه د سکول اوبه راوړم زه د سکول اوبه راوړم هغه 3 ورځې په ډرم کې پاتې شي یا بر اوبه ترې وڅښم ایون هغه اوبه چې ټیسټ کې هغه زهریله اوبه دي اوس چې زه یو بیسک زما نه ټوپک ضرورت دی که ما ته د اوبو پمپ ضرورت دی زما ترجیح د هغې د اوبو پمپ نه ده زما ترجیح ټوپک ته ګوره قوم به علي ترقي کوي چې کله زه دا ترجیح ویم چې زما ترجیح کتاب دی زه چې په یو ټوپک باندې 2 لک روپۍ ورکوم نو په دې باندې 2000 کتابونه کېږي په دې باندې زه یو نوی استاد ولې نه برتي کوم دا د قوم ترجیح ده زما ترجیح دغه دنه زما د ریاست ترجیح زه مونږ ټول په دغه خفایو چې مونږ امن غواړو بسته دا دومره کالونه او شو جنگونه او شو مونږ څه حاصل کو یار مونږ ته یو ترقی وخای یو ترقی دا د مونږ په ترهاګره کې په 2 نمبر پولیس باندې لاړو ابل ورزلیس جاری شوی د مونږ پکې یلو ته لاړو دا مونږ ترقی وکا ما ته دا ترقی وخای کدا چې مونږ په ټاپ 1 باندې لاړو په ټوله دنیا کې چې څومره مسافر دي دا غي بس حالي هغه ته بس کم نظر باندې ګوري دا مونږ چې